السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده که چیرې ستاسې وي اف ډي انورټر په 80 هرځه فریکونسي باندې یعنې ار پی ایم باندې سیټ شوی وي نو تاسې څنګه کولی شئ دا 80 هرځه فریکونسي یعنې ار پی ایم په 50 هرځه فریکونسي باندې بدله کړئ او د خپل وي اف ډي انورټر څخه بیا په نورمال ډول باندې استفاده وکړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو عملیې ته او راځو د وي اف ډي انورټر سکرین ته. اول دوستانو تاسې وي اف ډي انورټر ان کړئ. د وي اف ډي انورټر د ان کېدو څخه وروسته د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې شو کېږي 80 هرځه فریکونسي. دلته به دوستانو تاسې د پی جي یعنې د پروګرامینګ بټن انټر کړئ. د پی جي یعنې د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي پی 0. د پی 0 د شو کېدو څخه وروسته بیا دوستانو تاسې د ډاټا بټن انټر کړئ. د ډاټا بټن یې د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي پی ډاټ 00. د پی ډاټ 00 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن به انټر کړئ او وربشي دوستانو پی ډاټ 06 ته. د پی ډاټ 06 د شو کېدو څخه وروسته بیا تاسې دوستانو د ډاټا بټن انټر کړئ. د ډاټا بټن یې د انټر کېدو څخه وروسته دلته په سکرین باندې شو کېږي دوستانو 80 هرځه فریکونسي. دا به دوستانو 50 هرځه فریکونسي ته کنورټ کوي، بدل به کوي او دلته به دوستانو دوباره تاسې د ډاټا بټن انټر کوي. د دې څخه وروسته به دوستانو تاسې په پی ډاټ 03 پی ډاټ 04 او پی ډاټ 05 کې 80 هرځه فریکونسي دوستانو دلته سلیکټ شوې ده. دغه به هم دوستانو تاسې په 50 هرځه فریکونسي باندې بدل کوي او دلته به دوستانو بیا د ډاټا بټن انټر کوي. د دې عملیې د اجرا کولو څخه وروسته به تاسې وي اف ډي انورټر په نورمال ډول باندې په 50 هرځه فریکونسي باندې چلیږي. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسې کولی شئ د هر قسم وي اف ډي انورټر چې د دې فریکونسي وي 80 هرځه نو دوستانو دا تاسې کنورټ کولی شئ 50 هرځه فریکونسي ته. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.